دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد وایي پر افغان خاوره د پاکستان بریدونه نور نشو زغملی. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته. د افغانستان د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي پر کونړ او خوست د پاکستان وروستي بریدونه د ملي مصلحتو په وجه زغملي، خو خبرداری ورکړی چې ښایي بل ځل ورته د پیښې د زغملو جوګه نه وي. هغه چې نن یې د بنسټګر ملا محمد عمر مجاهد د 12 تلین په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې افغانستان د نړۍ او ګاونډي هیوادونو له لوري له ګڼو ستونزو سره مخ دی. هغه د پاکستان وروستي برید ته اشاره وکړه او ویل چې د مصلحت او لوړو ګټو د ساتلو په موخه په ځوابي اقدام لاس پورې نه کړ، خو ګواښ یې ورته وکړ چې په راتلونکي ښایي د خپل ولس او خاورې د دفاع په لاره کې له زغم کار وانخلي. هغه د ملا محمد عمر مجاهد کارنامو ته اشاره وکړه او ویل چې افغانستان یې له ختیځه تر لویدیځه او له شماله تر سویله ټول یو لاس کړ. د ویل هغه مهال د افغانستان د ویشلو هڅې روانې وي، خو بنسټګر دغه هڅې شنډې کړې. افغانستان یې له هر رقم حالات وژغورو. له بلې خوا ډاکټر محمد اشرف غني وایي د راتلونکي لپاره بهرنۍ طرحې کار نه ورکوي. افغانان باید هدف په خپله وټاکي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوي خبرونه. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.